الله په دې کتاب کې تاسو ته پخوا امر کړی دی چې که په هر ځای کې واورئ چې د الله د آیاتونو څخه انکار کیږي او مسخري ورپورې کیږي هلته مه کښېنئ تر هغه چې خلک په کومه بله خبره کې مصروف شي. اوس که تاسو داسې کوئ نو تاسو هم د هغو په څیر یاست. باور ولرئ چې الله منافقان او کافران په دوزخ کې یو ځای راغونډوي. دا کافران ستا په باب انتظار باسي. که د الله له لوري برای ستا په برخه شي نو را به شي وبه وایي آیا موږ له تا سره نه وو؟ که د کافرانو پله درنه شي نو هغو ته به ووایي چې آیا موږ دا نشو کولی چې ستاسې پر خلاف وجنګیږو او سره له دې هم موږ تاسې له مسلمانانو څخه وساتلی. ښه نو الله به ستاسې او د هغو معامله د آخرت په ورځ فیصله کړي او په دې فیصله کې الله د کافرانو لپاره پر مسلمانانو باندې د برلاسي کېدو هیڅ کومه لاره نه ده جوړه کړې. دا منافقان له الله سره د غولونې کار کوي په داسې حال کې چې په حقیقت کې الله هغوی په غولېدنه کې غورځولي دي. کله چې دوی لمانځه ته پاڅېږي نو صرف خلکو ته د ښودنې لپاره په بې میلۍ سره پاڅېږي او خدای ډېر لږ یادوي. د کفر او اسلام په منځ کې حیران او زړه نازړه دي، نه پورا دی خواته دي نه پورا ها خواته. څوک چې خدای گمراه کړی وي هغه ته کومه لاره نشي موندلی. ای مؤمنان، د مؤمنانو په ځای له کافرانو سره ملګرتیا مه کوئ. آیا تاسو غواړئ چې الله ته د ځان په خلاف څرګند سند ورکړئ؟ باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی ونه مومي. البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي او الله به مؤمنانو ته ارومرو لوی ثواب ور په برخه کړي. که تاسې شکر کوونکي بندگان اوسئ او د ایمان لاره غوره کړئ نو د خدای په دې کې څه دي چې ارومرو دې سزا درکړي. الله ډیر قدردان او د ټولو په حال خبر دی.